قارعه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یوسلو یومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. القارعه ما القارعه سخت ټکون کی پیخه. څه ده هغه سخت ټکون کی پیخه؟ وما ادراك ما القارعه څه په هیږي چې هغه سخت ټکون کی پیخه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. غورت چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنگارنګ نه دافي شو وړو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تل درنوي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. د چا چې د نیکو اعمالو تل سپکوي د هغه استوګنځي به ژوره کندوي یعنی دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او څه خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شي ده؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور دی.